پی ټی ایم د پاکستانی ادارو یا آئین خلاف بالکل نه دی، خو په دې آئین کې دننه د مظلوم او محکوم ولس حق د هغې کورونو ته رسول غواړي. د پی ټی ایم پاکستانی ریاست سره هیڅ قسم دشمني نشته، بلکې پی ټی ایم پاکستان یو آزاد، مستحکم او د شهري حقونو علمبردار ریاست لیدل غواړي. پی ټی ایم په پاکستان کې د جنسو لخوا بې درکه شوي خلک د قانون سره سم عدالتونو ته مخامخ کول غواړي. په نړۍ کې د بالادستۍ دپاره د ځینو ملکونو په منځ کې میدان جنګ د پښتون علاقه ګرځولې شوې وه. پی ټی ایم د اقوام متحده په نګرانۍ کې د دغې زیان تحقیق او تاوان غواړي. پی ټی ایم د ماروای عدالت قتلونو مکمل خاتمه غواړي. پی ټی ایم د پاک فوج د طرفه غیر ضروري قبضه شوي جایدادونه او املاک واپس کول غواړي او د دې غیر ضروري قبضو په ضد ولس بیدارول غواړي. د مختلف نړیوال جنګونو په ضد چې پښتون وطن ته کوم زیان رسېدلی دی د هغې پوره کول غواړي. پی ټی ایم په چیک پوسټونو د عام ولس د غیر ضروري تنګولو په ضد اواز اوچتوي. پی ټی ایم مکمل سیول بالادستي غواړي. پی ټی ایم د ریاست لخوا د مختلف دهشتګرد تنظیمونو د مرستې کولو په ضد غږ پورته کول غواړي. پی ټی ایم په پاکستان او افغانستان په شمول ټوله نړۍ کې امن غواړي.